ګورې دا تازه ټکر کړی بیا دغه دي دا غونډۍ دا شان یې داسې سرې دي چې دا جاده را سره ووینئ در پیدا مې کړله ادرسکن ولسوالي دا د شوراو ساحه ده نو اوس یو ځای ته راورسېدو مونږ دي د خیر سره وینئ 15 لوړ ماډل 303 دی دا کې د سهار د چای دپاره شان ناخو چای ګریشک ولسوالۍ ته دا د بکوا ولسوالي ښه سیده سړک دی ماشاءالله خانزاد وای دلارام دی واو دا ډېر غټ ځای دی خنجر څنګه بار کړی دی ته راکه یو دانه خوند یې وګورو دغه چوک ته داسې ناولده غر دی ښه داسې معلومیږي فرارود ده فرارود ولسوالۍ ده یو ساعت کېږي چې نه یو جام هېڅ شی نشته کې پکښې دا تاسو کابل کې چې وه نه هغه په کرغه کې اوړي ژورې دي او دا خاورې وینې خاص داسې ګولډن هغه اوله تجربه د هرات د ښار دغه د هرات دروازه ده دغه ته وینې ته ډېره ښه سایه وه وینې ښایسته سیده بس موږ هم خوندور د ښایسته هرات باستان عمومي جاده شروع چې ناولده کلی دی هغه د سره ګونډۍ کې قطع داسې پارک ماډله ځای دی موږ دوی مشوره سره کوو موږ هم نو رارسېدلي هرات ښار السلام علیکم ګران دوستانو هیله مند یم چې تاسو ټول به جوړ او روغ یاست او د کوچني اختر شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي دا چې ستاسو سره مو واده کړې وه نو د وادې سره سم د اختر د میلې یا د اختر د سیریز په دوام سره د خیره سره دا دی راوتلي یو روان یو سفر لرو سهار وختي دی لمر په راپورته کېدو دی نو ځو سفر لرو د خیره سره ښایسته ښکلي هرات ولایت ته نو ځینې خلک هرات باستان هم ورته وایي نو دا د کندهار پر مربوطاتو کې نږدې ولاړ یم دې خواته یو ښایسته د انګورو باغ دی تازه یې دا مصفاڼې و شا سره راغلي دي نو بس ماشاءالله موږ هم سفر را پیل کړی دی نو دا چې څه وخت مو را پیل کړی دی هغه به بیا انشاءالله په وروسته په راتلونکي شاټ کې ووینئ نو تاسو راځئ تعقیب مو کوئ چې ولاړ شو د خیره سره له کندهار څخه تر هرات ولایته پورې به لاره هم در باندې ووینو ولاګ به درته جوړ کړو نو تاسو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ ځو ډاکټر صاحب نو دغه د ډریورۍ مسؤل خانزاد دی بجې دي د خیر سره وینې 15 او کندهار ښار جاده ده سهار سپېدې چودلې دي سهار خوا ده نو د خیر سره حرکت مو پیل کوي ځو هرات ته هرات ولایت ته نو تاسو سفر را سره تعقیب کوئ ولاګ تعقیب کوئ پر لارې به د خیره سره نورې میلې منظرې ښایسته ښایسته ځایونه ګپې بانډارونه هم سره کوو او لاره به هم در باندې وینو او چې په څونه وخت کې رسېږو دا به مې انشاءالله درته ووایو نو اوس هم د حضرتجي بابا د چوک سره یو او بجې دي 15 بجې و 19 بالا دا چې ته یې وینې د هرات اډه ده نو چې خپل موټر ونه لري بیا به له دغه ځای څخه به دغو ښایسته ښایسته موټرانو کې هرات ته ځئ او هرات چې دی د هرات
لاره فکر کومه د کندهار څخه تر هرات ولایت پورې لاره 550 ده، د 580 کیلومتره ده. کشک نخود ته راورسېدو. کشک نخود بازار دی. نو داسې دی چې د دغه څخه د کندهار د ښار څخه تر کشک نخود او ګریش ولسوالۍ پورې مو ډېر شاټونه نه درته ونیول، ولې چې موږ په روژه کې راغلي وو، دا ساحه مې در باندې لیدلې ده. نو چې د دې ځای څخه د خیره سره تېر سو، بیا به نوي ځایونه در باندې وینم، هم به زموږ دپاره هم نوي سي، هم به ستاسو دپاره. سهار د چای دپاره به څه شي راواخلو ډاکټر صاحب؟ دا څنګه دی؟ دغه خو مې یو دانه راواخله، دا هم در واخله. وایي چای وخوره خانزاد صاحب. څه شي ځای کې ودرېدو نو نه پوهېږم. وایي دا دغه دی وبخښئ، دا د کشک نخود دی، دغه زوړ ماډل 300 دی. دا کې د سهار د چای دپاره شان نه، خو چای هم پخ کړی وې کور، نو اوس به دلته شان راواخلو، بالا به خپل حرکت کوو د خیره سره. ډاکټر صاحب چای څښو؟ یو ګیلاس وبې څښو. بالا داسې دی چې بیا د سر درد هم راته پېښېږي. زما د قانون خو نو در معلوم دی د سر د درد. بالا ما خو شنې پخ کړي دي، نو اوس که تورې سوې وي هغه نو بیا جلا خبره ده. الله خانزاده سوریا ده کې. نو بس موږ هم تقریبا د لښکرګاه دورایي ته نږدې شوي یو. د سهار چای به وڅښو یو ګیلاس. سفر مو خوندور دی او په احتیاط کې دی، په میله دی، ځکه موږ نسبتا نورو خلکو ته ډېره میله کوو، ولې چې موږ شاټونه هم راخو درېږو هم. ډېر وبخښه ډاکټر صاحب، ډېر وبخښه. راکه یو ګیلاس چای، که مې ډېرې تیزې نه وې پخ کړې، په شرط د دې خبرې. دا کیک مو راخستی دی، دغه دی لنډی جمسي ماشوی وینې دغه و. دا خنزر څنګه دی کیک؟ اوه والا سید دی خپل یو سید. ګریشک ولسوالۍ ته دا د ګریشکیا نهر سراج دروازه ده، او دا مخامخ چې دی دا پل، هغه ځای څه بیا نه معلومېږي، دا د هلمند رود چې ورته وایي، دا هغه دی دا پل. او مخته چې ما تېره ورځ هغه ویاله در باندې لیدلې وه بغرا، نو هغه د کجکي څخه جلا سوې ده، دغسې یو بله ویاله ده، او د هلمند رود دغه دی. ګریشک ولسوالۍ صفت ما تېر وارې هم درته کړی و. ښه ولسوالۍ ده، ښایسته بازار یې دی، او اوس خو نو داسې دی وختي دی، د دغه ټیم نه دی. بجې څو دي خانزاد؟ اووه بجې دي 40 بالا، دغه دي وینې. اوس نو د مایانو ټیم نه دی چې غرمه وای. د ګریشک نو بیا مایان ډېر مشهوره دي، ډېر د لرې ځایو څخه خلک ورته راځي. نو ځو سفر کوو، بلاګ تعقیب کوئ. نو انشاءالله د دې وارې د هرات سیریز دی، زما لومړی ځل دی چې هرات ته ځم. د ګریشک ولسوالۍ څخه راووتو، نو بس موږ دپاره بالا نوې تجربه ده، ولې چې زه دې خواته نه یم راغلی، نه ډاکټر صاحب راغلی دی. خانزاد صاحب ته به لا راغلی؟ زه راغلی یم 2 وارې یو وارې 2 وارې به ځان دې راغلی. نو زموږ دپاره بالا دا ځایونه ټوله تجربه دي، نو موږ به یې وینو انشاءالله. او په تاسو به نو کېدای شي ډېر دوستانو لیدلی او ډېرو دوستانو به نه یې لیدلی، بس نن یې راسره ووینئ. نو لاره یې مخکې وایي ډېرې غټې دښتې لري، دا شینګیاوې او بازارونه او شان ډېر نه لري. بس موږ به کوشش وکړو چې یو ځای شاټ درته راواخلو، چای به هم څښو، بانډار به هم کوو، ستاسو سره به هم بانډار کوو. نو تعقیب وکړئ تر ښایسته هرات باستان پورې. دا نو نور ماته ساحې نه رامعلومېږي، کوشش به وکړو چې د خانزاد صاحب څخه معلومات واخلو، که نه نو دغسې بیا معلومات بلاګ تاسې ګورئ، تاسې بیا ووینئ، ځایونه به وپېژنئ، موږ به شاټونه درته ونیسو. نو نور وایي چې تر ګریشک ولسوالۍ وځئ، بیا نو بیخي لاره وایي سمیږي. په کور کې ناست یاست، د هرات میله به وکړئ، او موږ دا دې پسې راوتلي یو، او غنم خو به نو وینئ ماشاءالله، نسبت په روژه کې چې موږ راغلي یو هغه ته ډېر غټ سوي دي، وږي یې لا تقریبا کړي دي غنم.
راته ستاسو سره ډېرې وعدې کړې وې چې ځو راته ما او ډاکټر صاحب ځو ما او پلانکی ځو ما او پلانکی ځو نو دا دی اوس مو د خیر سره نصیب وسو نو خدای پاک دې وکړي چې تاسو بلاګونه وګورئ لایک یې کړئ کمنټ وکړئ سبسکرایب وکړئ تشویق وکړئ دلارام و دا رقم ځایو کې دی یم وویل او دا یې پمپ جوړ کړی دی د خټو څخه یې جوړ کړی دی نو تاسو ګورئ بالا دا ځایونه اکثره نوي دي نوي ځایونه جوړ شوي د سړکانو پر غاړه باندې څومره سیده سړک دی ماشاءالله او داسې په د مابینځ کې دغه هم لري داسې لوېدلی دی او هغه خوا یې لوړه ده تاسو بیا وینئ نو میلهوال ډېر شته هرات خوا ته میلهوال شته روان دي میلهوال دی دلته یې وارې ودرېدو موږ دا موټر به م لږ سایې وکړي تقریبا 3 ساعته ډرایو مو وکړي نو بیا د هغه بعده به موږ هم داسې پښه وغوړوو نه داسې ځای باندې ولاړ یم د خیر نو بالا د غونه هوسایي وسوه د غټو ډریورانو په چم پایې مایې بیا وګورو چې څنګه دي هواوې بیا ور وګورو او خولۍ بیا ور پاک کړو ما نه دي په یاد دیش یا دیش ټوله دیش دا چې دی دا د شوراو ساحه ده شوراو ساحه به پېژنئ دوی کرنه شوې ده خولۍ تیرا کوچنی موټر چې دی مخ دا هم زموږ ملګري دي موږ هلته موټر چې درولی و او خولۍ چې مو پاکوله او هوا مو کوله نو دی را روان سوي دي د زابل ولایت څخه نو باره مو ورته ویل مونږ درځئ ته در مخته سئ سره ملګري به یو نه پوهېږم را معلومېږي نه نو چې کوم ځای دی ښه خانزاد وایي دلارام دی او دلته اوبه هم دي رود هم دی څونه ډېر خلک هم دي د اختر میلهوال لکه چې ستا دې اخوته وینې دا ځای سته پلې جوړ کړی دی ښه اوبه دي ښه اوبه را روانې دي دا دی وینې دا هغه لاره لکه چې پراته لکه چې کټ شوې ده دا کومه هاخوا تیاله ما ورکړې وه دې ځای ولا فرام لرې ده دلته هم ګورئ په دا لوحو باندې کلمه مشلولې ده یو څه شو یې ورکړې ده دا ښار ته یې ښکلا وربخښلې ده نو زما ویډیوګانې ډېر خلک په افغانستان کې نه ګوري خو بیا هم که چا ولیدله بس زما دا ورته توصیه ده چې احتیاط کوئ ډېر احتیاط کوئ پر دا لارو داسې دی چې ته به بې احتیاطه بل سړي ته مشکل پېښوې خپله ځان ته مشکل پېښوې دا اوس پر لارې موږ د ډېرو دغسې حادثو سره مخ سو یعنې داسې نه و چې مشکل و دا کیسه ټول د بې احتیاطي څخه راځي د ځغاستې څخه راځي په موټر کې د پام اړولو څخه راځي د استاذ د مصروفه کولو څخه راځي چې یا پټۍ پختی نو بس کوشش وکړئ چې احتیاط وکړئ هم ځان وژغورئ هم بل نفر وژغورئ را لوحه باندې دلارام لیکلی و او دا ډېر غټ ځای دی خانزاد وایي مخکې چې موږ راغلي و دا ډېر کوچنی بازار او اوس ډېر پراخ شوی دی دا اوس والا فکر کوم د ښار څخه په وتو سو و د دلارام د ښار څخه ووت زرنج یې څنګه بار کړی دی درېدو نو چشت راواخیستو ډاکټر صاحب دا کوم ځای دی انډیواله انډیواله دا کوم ځای دی
دا بکوا ولسوالي ده. ښه د بکوا ولسوالي د ولایت دی او بیا دا ولسوالي ده ولسوالي. ښه د بکوا ولسوالي ده. نوم یې څه شي دی؟ بکوا ولایت دی بکوا ولسوالي. ښه دغه سړک د دې وروسته سمیږي او دا خواڅ خو ډېر جمپونه وو. ښه دا د بکوا ولسوالي ده. لاره ډېره پاته ده. یو څه په میوه مو ونازوه، ډېر وبخښه حاجي صاحب. نو میوه مو راواخیستله، بلا بېرته سفر پیلوو. اوس نو موږ ته یو د بکوا دښته ګوري، ډېره اوږده دښته ده. کېدای شي نوم به مو اورېدلی د بکوا دښتې. نو د دوکاندار په وینا وایي چې په سل کې ولاړ شي پر طبیعت 4 ساعته لار لا درته پاته ده. نو څه د خیره سره پر دا پمپ باندې ولاړ یو، موټرانو ته وسایي ورکوو. باسونه شروع دي. کریمي صاحب به پېژنئ، سالار، دا نور ملګري. دا دلته نو یو بل ګروپ ملګري دي. ته ګورې تازه ټکر کړی دی، ډېر خطرناکه و او لاره وار په وار هم دښتې ته وځي، هم د ماحول و هوا او غرونه و دا ټوله سره بدلېږي. مکمل خړ حال دی، یو تک شین بوټی لا نشته. دا دی او دا سړک هم داسې زیږ دی خانزاده. میلهوال دا دې سته تقریبا دا دې وینې دلته ولاړ دی، 580 دی. دې ته دغه ورکوي نه سل میټ دی که څو دی؟ ټایر غټ ته په سل کې زموږ 200 کېږي. دا زموږ سفر دی و مر درختې کمې دي دې خوا عمر ځای سایه ولیده. مینوالو ته به زیری ورکړو چې مطلب موږ سایه پیدا کوو. هغه موږ څه موږ سره ولاړ و، هغه وخت ځای کې هغه هم پمپ و، یو څه سایه و. دا دی نو لاره جالبه کېږي، ما ته هم جالبه کېږي، کېدای شي تاسو ته هم جالبه وي او بل دا سړک هم سوکا پسې سمیږي. داسې لوړې او ژورې هم لري هوا. خواته کوچیانو کږدۍ د وینې داغ څونه ډېر دغه لري، پسونه لري خانصاحب. نجیب نسته، نو تاسې کېدای شي پوښتنه وکړئ. نجیب بس نه و آماده. موږ خپله کوشش وکړئ چې ورته ووایو چې راسره راسه، نو بس نه و کور یې څوک نه و، سره یوازې وو. د دې وارې مو ډاکټر صاحب که دې موږ 4 سر د دې وارې اراده کړې وه چې منظرې ته ولاړ شو، هغه بېرته درې شو. نو سفر شروع دی، بالا یو ګیلاس چای هم څښو، میوه مو وخوړله، مالټه، سیب، بادرنګ او ویټامین سي مو پرک. بالا خپل خانزاد موټر چلوي، زه ویډیوګانې کوم. ډاکټر صاحب زموږ امیر مالي دی، بیده دی. اوس د ده کار نشته چې دوکانونه چې بیا دی راکښېنوم او شاته م هغه نور ملګري هم راپسې دي، بس سره ملګري. دا لاره ډېره غټه ده، ډېره اوږده لاره ده. نو اکثره موټران دا دې ګوره ګرمېږي نه، ګوره دا دي احتیاط چې ورسره ونه شي، موټر ډېر تیز وچلویه بیا ګرمېږي، بیا خصوصا دا زموږ کوچني موټران دا خو بیا بیخي ګرمېږي. څه ده پښې دي، ته راکه یو دانه خوند یې وګورو، یو دانه راکه چې خوند یې وګورو بیا به. دا د کوم ځای دی؟ د کوم غره څخه دې راوړې دي؟
ها دا پښې دي دا پښې دي د دغه غرو دي د دې خوند وګورم خانزاد مې ورته مړ کړی ډاکټر صاحب اوه داسې ناولده غر دی ښه داسې معلومیږي لکه یو وخت چې دا په اوبو کې پټ او داسې کښتۍ ماډله شیپ لري وینې دا اوږد دی اوږد دی سرعت قرار که دا سل والا ته ګوره دا یو بل بازار دی موږ ته نه رامعلومیږي دا چشت فراه دا لوحه باندې فرارود ده و فرارود ولسوالۍ ده دا لوحه باندې فرارود لیکلی نو دا چې دی اختر دی نو د موټرسایکلانو دا شان والا ډېر دي دې خاطر یو څرش دی سراچې والا را روان دي خزات فرارود ولسوالۍ بازار دی جسم شاته رانیسي خانزاد بیرته مال شاته رانیسي او تېرېدی خو خود مشکل نه و څو بجې دي دا څه شي لري دا هوټلونه او دوی ډېر ستړي ګرمه سوه ښه تقریبا ګوره دا د 1:10 سوه نو موږ هم باره سیسټم سره اې سي ته واړوئ خانزاد وایي ګرمي مې کېږي او دې خواته څه داسې ناولده غونډۍ هم دي سرې سرې نو موږ هم تقریبا د فرارودو څخه ډېر راووتو نو مخته چې بازار مازار راسي بیا انشاءالله پوښتنه کوو او سړک نو بیخي سم سو یار تقریبا دا 1 ساعت کېږي اوه خانزاده یو ساعت کېږي چې نه یو جام هېڅ شی نسته کې پکښې دا تاسو بې وینئ او دې خواته د کوچیانو کږدۍ ده دغه ده نو میلهوال سته سړک باندې ښه راشو کش دی سړک هم ډېر نه غمیږي دا چې ډېر تنها یوازې پر روان یې بیا نو بیخي وغمیږي خدای دې وکړي چې تاسو دا د هرات د لارې ځینې ځایونه مې در باندې ولیدل چې خوند مو ورباندې اخیستی خانزاد هم ډېر سموت ډرایو کوي بس 80 دغسې او دغه شاته نور زموږ ملګري هم په نظر کې نیولي دي پښې یې هم ورته وخوړه خانزاد ویټامین سي دې هم پوره سوه داسې خوند یې وکړئ او امیر مالي صاحب خو نو دغه دی ښه داسې ناسته والا لکه کورسې ناست اوه ښه دی چې بیا بله ورځ کور ونه وایي سمه میله نه کره اوس یو بل کم مختلفې ساحې ته راواوښتو اوړي ژورې دي او دا خاورې وینې خاص داسې ګولډن خاورې دي زه هم چې اوس غلبې له اوبو ورته کښېدم ډېر زر به ځینې واوسي خاورین خاوره ویل چې هغه 120 ورځ خو نه یې په هرات کې هغه ورځې خو نه یې په کار کې زه هم د حمله خو به شروع کېږي زه چې څونه فکر کوم 120 دي دغه بیا 4 میاشتې 4 میاشتې تقریبا هرات باد لري ښه سم باد داسې نه چې دی اوس داسې مازي دغه یو خاصیت یې بد دی که نور خو نو ما نه دی لیدلی د خلکو د خولې څه درته وایم بیا چې موږ انشاءالله د میلې څخه راګرځېدو بیا درته وایم چې څنګه ځای و بیا به خپله نظریه در سره شریکه کړم خلک وایي چې یو د باد دغه مشکل لري نور یې اوبه برق مثلا سړکان نقشې کورونه ارزاني اقتصادي مارکیټونه په صفاوالي په هر شي کې بیخي نمبر 1 دی نو بیا وبې ګورو د خیره سره بیا به درته ووایم انشاءالله تر وار له مخه بې صفت نه کوو څنګه خانزاد خانزاد لیدلی دا د خانزاد دا بل د خولې څه درته وایم او زما د ډاکټر صاحب نو دا اول وار دی بس چې هرات ته ځو د هغه دوی یو دروازې ته خو راورسېدو ته یې وایه د هرات لرغوني ولایت ته ښه راغلاست دغه دی نو دغه د هرات دروازه ده دغه دی وینې
داسې خلک سره دلته درېږي وینې سره خلک بس موټران ته مسایي ورکوي نو نور خو نو موږ انشاءالله د هرات ولایت په مربوطاتو کې سو راشوه سو دلته سړی موټران ته به مې یو سایه ورکړو او دلته ډېره ښه سایه وه وینې ډېره ښه سایه ده شان یې کرلي دي یخ باد لګېږي باد دی باد وینې دا چیشي ګل یې کړی دی موږ هم ماشاءالله ډېر ښایسته سفر کړی دی او د تقریبا 1 ساعت یا ډېر وخت به کېږي او ښځه 2 ساعته به کېږي یا 2.5 ساعته چې داسې سړک دی نه یوه کډه ښایسته سیده او بس موږ هم خوندور سفر پیل کړی دی ډېر نږدې یو اوس نو تقریبا هغه د چیشي ولسوالي وه هغه موږ څه لمونځونه وکړو هلته نوشته وه دی ښه نوم یې و شینډنډ او هغه شینډنډ ولسوالۍ کې موږ وو نو دغه به اوس پوښتنه وکړو چې دا کوم ځای دی او عزیز آباد دی دا وینې که مو عزیز آباد نه یې لیدلی دا د یوې ګورې دغه عزیز آباد دی موږ خو موسم یو څه داسې باراني سو ښه باد هم زیات سو او وریځ هم سوله نو موږ نه یو پخوا بدي ولې چې ښایسته خوند کوي هغه څنګه راځغلی درته ورته ګورې وینې ځان ته ګورې هغه دې وینې پسونه دا ځای کې بیا دغه دي دا غونډۍ و دا شان یې داسې سرې دي دا ته وګورې داسې څه بل رقم سټایل غونډۍ دي یو ځای ته راورسېدو موږ بیا یو لوحه موحه پیدا کړو ښایسته کلی دی یا ښه شین هلته ښې اوبه هم لري وینې دا ماشومان پکښې لمبېږي خانزار دې خواته ورته وګورې یا غنم دې اخواته کلی دی دا یو رقم غونډۍ دي لوحه بیا دلته خامخا یي دا څه شي پر نوشته دي دا خو د فوټبال د دې دی نقش اوبه هم لري روانې اوبه لري طبیعت جلا کېږي د هر ځای جلا طبیعت یې جلا خلک یې جلا سیستم یې جلا رواج یې او جلا بازارونه یې دا بیا اوس بل رقم بازار بازار خو هغه رقم دی خو خامخا لږه دی سیستم سره بدل وي وینې ځینې ځایو خلک ډېر شوخ رنګ کالي هم کوي بیخي قشنګ رنګ خور یې کړی چې کوم ځای دی لوحه بیا در پیدا کړو که بیا مې کړو پیدا نو در پیدا مې کړله ادرسکن ولسوالي وه یوه لوحه مې پیدا کړه مخکې وارې شینډنډ وه اوس بیا ادرسکن بیا دغه وه زاول وه که څه شي وه بیا زاول ولسوالي وه او اوس بیا ادرسکن ده نو مخته نو به نه پوهېږم چې اوس چې کومه ولسوالي به وي بالا بیا موږ هم لنډ لنډ در باندې وینو نو بلاګ به کېدای شي ډېر غټ شوی بیخي پسې کله والا خو اراده وه داسې ناولاده کلی دی یا په دا سره ګونډۍ کې او سره خاورې دي او بیا کورونه ځینې جوړ کړي او وینې څنګه ده ناولاده رنګ دی یا
حالت د کلی دی ښه بیخي داسې ګمبتې هم ډېرې دي د هرات خواته پر دا کورو باندې دا د وینې دا سرې غونډۍ دي او دا خاوره ده نو او کېدای شي دا ټینګه مې دا خاوره خان صاحب د کلي په لهاوی د سرې ګنبدې کلی ښه دا د وینې سرې ګنبدې کلی دی بیا دا رقم لاره سوه لکه مایپر ته څه ځې جلال آباد ته وینې همغه رقم لاره ده بلې خواته رود دی یا د اوبو لاره ده دا بلې خواته سړک دی څه یو څه شینګیا هم شته لنډه ګولایي ده لنډ تیار مایپر رسېدلي هرات ښار دروازه ده او پهلوان څه راته وایه او دې خواته داسې پارک ماډله ځای دی موږ دوی مشوره سره کوو چې باید چیرې ولاړ شو څنګه دا خو ښایسته درخته نه ده تراسه دلته یو ښایسته د هغه یو ډېر ښایسته هغه معلومیږي ډېر ښه ګل یې دی هغه رقم دی لکه هغه په کابل کې چې وه نه هغه په کرغه کې هغه رقم ده خواته نور هم دي ډېر سفر کړی دی داسې یو 10-15 دقیقې لاره کله راته پاته وه دا ویني تر اوسه لا سمه نه ده غوړېدلې هغه خواته شاته هم دي ډېرې ښایسته ګل یې دي ښایسته خوند کوي نو موږ هم ورته راشوه شو یوه پښه به مو وغوړوو دا پارک به مو ووینو نور نو رسېدلي یو د خیره سره باره نو د غرمې ډوډۍ مو هم نه ده خوړلې هغه به مو یو ځای وخورو بیا به ګورو چې څه کوو او دغه د هرات ښار دخولي دروازه ده ورځو د خیره لا اله الا الله محمد رسول الله دا لاره باندې یې ښه ناجوګانې ایښي دي خو داسې دي مس شوي دي خانزاد وایي مخته نور هم شته نو که ولاګ یو څه اوږد و خوا مه بدوئ ځکه چې ډېر ډېر ځایونه دي زه غواړم یې په تاسو یې ووینم ما ته جالب وي نو دا دی د ښایسته هرات باستان عمومي جاده شروع شوه د هغه یو عمومي جاده ده ماشاءالله اول پلا دی دا چې هرات ته راغلي دا نو تر کومه ځایه ده خان صاحب دا نوې جوړه شوې ده ښه ماشاءالله ښایسته جاده ده هم ګلدان لري چمنۍ لري ښایسته ګوره سوپر کولا والا اعلانات خو ډېر پر لګېدلي دي خواته یو چوک هم دی دا دی راورسېدو په خیر سره چش چوک دی عمومي جاده ده دغه چوک ته چش په نامه دی ښایسته چوک خو دی سوپر کولا چوک چې بیا بل رقم فورج د روشن لوحې او شام پر لګېدلي دي د جاده به لا لږ لږ سره ووینو بیا نو انشاءالله ټوله هرات در باندې وینم د خیره سره د هغه اوله پلا بیا د جاده ووینو او سرسبزه دی سرسبزه ولایت دی سرسبزي ته کار شوی دی
سره ووینئ که څه هم ولاګ ډېر اوږد شو زما لپاره به بیا بیخي تکلیف شي ولې زه یې ایډیټوم دا شاوخوا بس پارکونه هم شته خلک پکښې ناست دي ماشاءالله هغه اوله تجربه د هرات د ښار ډېره ښایسته وه داسې ورته وګورئ تاسو ته هم در معلومیږي څونه ښه سرسبزه دو طرفه او مابینځ ګلدان یې ډېر ښه جوړ یو بل طرف ته ډاکټر صاحب وایي زړه مې اوس چې راکاږه شم دلته چې راکاږه سې بیا نو زموږ ته یې رفت آمد بیخي تکلیف دی د هرات بیا ډېر غټ غټ د غیږ پهلوانان هم دي بیخي غټ غټ خلک دي دا څونه ډېر دروازې دي خانزاد صاحب بالاخره ستاسو د دعاو په برکت سره د هرات ښایسته ولایت ته په خیر راورسېدو نو بس تر یو بل ولاګه چې بیا ستاسو سره وینو ښه وخت ښې چارې د الله په امان بای بای